په دې پیره چې امریکا او اسرائیل کومه غلطي وکړه، زه دا ګڼم چې دا به په تاریخ کې د یو نوي خطرناک جنگ، د یو خطرناکې جګړې یو آغاز دی دا. او په دې کې د دې اثرات به صرف په ایران نه وي، بلکې د دې اثرات به په ټولو اسلامي هیوادونو وي. او د هغې سره سره رابشم پاکستان له. پاکستان بیا هغه هیواد دی چې د پاکستان سره خواته ایران نږدې پروت دی. د پاکستان او د ایران سرحد د یو بل سره لګېدلی. نو که فرض کا په ایران کې خو لا تر اوسه پورې ټیک ده چې سوپریم لیډر، یو پاورفل لیډر اسرائیل او امریکا د مخې نه لرې کو، خو لا په ایران کې چې کوم حکومت دی هغه اوس هم شته. د ایران سرکار، د ایران حکومت چې دی هغه لا نه دی چینج شوی. که فرض که اسرائیل دغه حملې او دغه بریدونه، چونکې امریکا او اسرائیل دا ویل دي چې تر هغې پورې به په ایران حملې کېږي، بریدونه به کېږي، تر څو پورې چې په ایران کې مونږ دا حکومت چې دی د دې تخته مونږ نه وي رانسکوره کړې، او مونږ یو رژیم چینج، یو نوی حکومت مونږ نه وي راوستی، تر هغې پورې به امریکا په ایران باندې حملې کوي. نو که فرض که په ایران کې نوی حکومت راشي، داسې حکومت چې هغه د امریکا او د اسرائیل د خوښې حکومتي، د امریکا او د اسرائیل په خوښه باندې د هغې د پالیسیانو مطابق دلته کار کوي، نو دا به د پاکستان دپاره هم غټه خطره ثابت شي. غټه خطره به داسې ثابت شي چې د ایران د پاکستان سره بارډر لګېدلی، او چې کله په ایران کې رژیم چینج حکومت راشي، د اسرائیل او د امریکا د خوښې خلک راشي، نو اسرائیل او د اسرائیل هغه ټاپ لیول جاسوسه ایجنسی موساد، هغې ته به په ایران کې لاسرسی، په ایران کې اکسس نور هم حاصل شي، او د ایران نه به ډېر په اسانۍ سره دغه خلک د اسرائیل د موساد ایجنسی دغه ټاپ لیول جاسوسان، هغه جاسوسان چې دا په ټوله دنیا کې په جاسوسۍ کې مخکې دي، بلکې دا د امریکا د CIA نومي جاسوس ادارې نه هم د موساد جاسوسان چې دي دا مخکې دي په جاسوسۍ کې. دا د دنیا هر قسم خفیه انفارمیشن، انټیلیجنس دا ډېر په اسانۍ سره راویستلی شي. او په ایران کې د سوپریم لیډر شهادت چې کوم دی، نو دا اسرائیل داسې په اسانه ونه کړو. سوپریم لیډر اسرائیل او امریکا دومره په اسانۍ سره نشو شهید کولی، خو په ایران کې دننه د اسرائیل د موساد ایجنټان، جاسوسان په ایران کې دننه موجود دي، او ښه بې شمېره جاسوسان دي، او دا هغه خلک دي چې دا د ایران خپل خلک دي. نو د سوپریم لیډر ناسته پاسته، د هغه میټینګز، د هغه چې چېرته به هغه تلو، چېرته به اوسېدو، هغه به څه هم کول، په دې باندې به د موساد ایجنټس، د موساد کارکوونکي چې دی په دې باندې به یې نظر ساتلو، او اسرائیل ته به هغه خفیه انفارمیشن، هغه ټول انټیلیجنس ډیټا چې کومه ده دا به اسرائیل ته او امریکا ته پرووایډ کوله، او بالاخر فاینلي اسرائیل چې کوم دی نو په خپل مقصد کې، په هغه ګټیا مقصد کې کامیاب شو، او سوپریم لیډر یې له منځه یوړلو، هغه یې شهید کړلو. خو بل طرف ته بنیادي خبره دا ده چې که فرض که اسرائیل په ایران کې په رژیم چینج راوستلو کې کامیاب شي، نو دا به د پاکستان دپاره هم یو لوی خطر وي، ځکه چې پاکستان سره د ایران بارډر لګېدلی دی، او ایران ته به چې کله په ایران کې رژیم چینج راشي، نو ایران ته به د اسرائیل کارکوونکي، د اسرائیل ایجنټان، د اسرائیل د موساد مختلف ټاپ لیول ایجنټس چې دی هغه په اسانۍ سره ایران ته انټري کوي، ایران ته به راځي، او دغه شانته کې به د ایران نه بیا په اسانۍ سره پاکستان ته رادننه کېږي. او چې پاکستان ته کله رادننه شي، نو د پاکستان دپاره دا ډېره لویه خطره ځکه ثابت کېدلی شي چې د پاکستان او د اسرائیل تاسو ته خو پاته ده چې دوی هم په خپل منځ کې انتهایی ورانه ده، بلکې پاکستان د سره اسرائیل مني نه. دغه شانته کې څنګه چې پاکستان اسرائیل د دنیا په میپ کې نه مني، نو دغه رنګ اسرائیل هم غواړي چې یاره پاکستان په څه نه څه طریقه سره مونږ د مخې نه لرې کړو، او د پاکستان ایټمي پاور، د پاکستان ایټمي ټکنالوژي، د پاکستان اټامیک ویپنز، دا د اسرائیل لپاره تر ټولو نه لوی هدف، مین ټارګټ چې دی د اسرائیل لپاره د پاکستان اټامیک ټکنالوژي ده. نو چې کله په ایران کې هم رژیم چینج راشي، نو دغه شانته به اسرائیل څه کوي، پاکستان ته به انټري کوي، په ایران پسې بیا د پاکستان نمبر دی، چې پاکستان ته اسرائیل رادننه شو، نو د پاکستان
اټمي هتیار چې کوم ټاپ لیول سایټس دي اسرائیل به هغه ډسټرای کوي، تباه کوي به، او چې کله د پاکستان خدای مکه هسې موږ یو حقیقت تاسو ته وړاندې پیش کوو، خو که فرض که اسرائیل داسې وکړي او د پاکستان اټامیک سایټس چې کوم دي هغه ډسټرای کړي، نو د پاکستان هر څه تباه او برباد شو، بیا د پاکستان په دنیا کې هیڅ حیثیت پاتې نه شو. او اسرائیل او امریکا بنیادي میشن دا دی چې دا په ټوله اسلامي نړۍ کې صرف یوازې فلسطین اکوپایډ کول نه دي، صرف ایران قبضه کول نه دي، په ایران کې رژیم چینج راوستل نه دي، بلکې ټوله اسلامي دنیا چې دا امریکا او اسرائیل دا غواړي چې دا په خپله قبضه کې راولي